ملګري به خامخا ارومرو زما او ستا په ژوند باندې اثر انداز کېږي په سیمه کې چې څه معاملات روان وي. نو زه البته نه پوهېږم چې دا وخت ما څوک اوري ګوري مې نه. انټرنټ هغسې د شپې په 3 بجې ډېر زیات کمزوری دی. او خبر خو به تاسو کتلی غږ ډاټ پي کې یو ویب سایټ دی او عقیل یوسفزی صاحب فکر کوم هم ورباندې یو راپورټ هغه شیر کړی دی، نو شاید د هغه ورسره اسوسییشن وي. نو بهرحال پاکستان ایرفورس د افغانستان په سرحدي صوبه پکتیکا کې کاروایانې کړي دي. او د دغه غږ نیوز د وینا مطابق کلدم ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان د هغې ټکانې نشانه جوړې کړي دي او د اهم کمانډرانو سره یعنې ترڅنګ یې شپېته د ټي ټي پي ارکان یې چې کوم دي نو هغه یې وژلي دي. دا د غږ ریپورټ دی او دا هم دي په ځینې افغان اکاونټونو باندې او ځینې پاکستاني اکاونټونو باندې دا هم خبرونه دي چې ګنې په خوست کې هم پاکستاني الوتکو بهرحال بمبار کړی دی. د پاکستان ذریعې یا استخباراتو ته انټیلیجنس ته نږدې اکاونټونه وایي چې فضایي حملو کې شیرزمان عرف مخلصیار، اختر محمد عرف خلیل، اظهار عرف حمزه او شعیب چیمه دا مرکزي خلک دي د ټي ټي پي. نه صرف دیو بلکې د دیو مرکزونه سټرایکس شوي دي. او غږ نیوز لیکلي په 3 مقاماتو او پاکستان سره اسټابلیشمنټ ته د پاکستان استخباراتو ته یا ملیټري ته نږدې اکاونټونه د 4 مقاماتو د حملې خبره کوي. بهرحال په دې کې اهمه خبره دا ده چې اختر محمد کیمپ ټارګټ شوی دی او شعیب اقبال میډیا سنټر چې کوم دی نو دا ټارګټ شوی دی په پکتیکا کې، په برمل ولسوالۍ کې، په مرغه او یو بله سیمه د لمن په دغه 2 سیمو کې. دا هم ده چې د ټي ټي پي چې کوم میډیا نیټورک دی عمر میډیا نو هغه هم د منځه وړي. دا خبرونه دي که دا د یو طرف ریپورټ دی. د بل طرف نه د افغانستان دفاع وزارت دا ویلي چې یعنی افیشل خبر دا دی چې پاکستان په وزیرستاني مهاجرو باندې بریدونه کړي دي. یو ملګري تپوس کړی دا د څه ټیپ خبرونه دي. نو دا خبرونه خو نه دي، خو زه صرف هغه خبرې له سر را جوړوم چې بیا ورباندې مختصر شان خبرو وکړم. نو دفاع وزارت د افغانستان یا طالبانو دفاع وزارت دا وایي چې پاکستان په مهاجرینو باندې د وزیرستان په مهاجرو باندې یا د هغې په کیمپونو باندې حملې کړي دي او دا به بې ځوابه نه پاتې کېږي. دا په تیر 3 کاله کې چې طالبانو حکومت راغلی دی نو پاکستان 4م ځل دی چې په افغانستان کې دننه انسایډ افغانستان په پکتیا کې یا خوست کې او په دغه سرحدي سیمو کې پاکستان عملیات وکړو یا اپریشنز یې وکړو. ښکاره چې کوم ریپورټډ دي او نوټډ دي نو هغه 4م ځل دی دا یا 5م ځل دی فکر کوم 4 یا 15 برای راست سټرایکس کړي دي. ظاهر خبره ده د افغان دفاع وزارت خبردار چې دا به بې ځوابه نه پاتې کېږي. نو څنګه به ځواب وي د هغې څه کوم افیلیټډ یا اسوسییټډ یا ورسره وابسته یا تړلي اکاونټونه مې هم تعقیب کول مې یا مې فالو کول چې هغې څه وایي. نو هغې وایي چې که مخامخ ګزار نشو کولی یو د هغې یو پروپیګنډسټ دی هغه وایي چې که مخامخ څه نشو کولی خو د دې غچ یا د دې بدل به په شیشه اخلو. نو بهرحال اوس افغان میډیا یا سوشل میډیا چې ما کته او په میډیا باندې د خلکو کمنټونه د افغانانو کتل نو هغې بیا وایي چې یعنی د بدل اخیستو د بالمثل کاروایي غوښتنه کوي او دا په افغان حکومت باندې بهرحال یو دباو وخت په وخت باندې سیوا کېږي. یعنی خلک غواړي چې په ځای د دې چې پټې کاروایانې وشي ځکه ظاهره خبره ده یو ایر سټرایکس شوي دي د بارډر هغه غاړې ته د پولې هغې غاړې ته. نو افغانان یا د افغانستان شهریان دا تمه کوي چې او دا غوښتنه کوي مطالبه کوي چې بالمثل یا همدغسې متقابل عکس العمل وښودل شي او برای راست دعوې سره وویلی شي چې او موږ واپسې حمله وکړه. اوس افغانستان ایر ډیفنس سیسټم څومره فعال دی دا ماته اندازه نشته، ظاهره ده هغې به ښه پوهېږي یا د هغې سره څومره
کیپیسټي شته چې همدغسې ایر سټرایکس وکړي. او د پاکستان دعوه خو دا ده چې دغه کیمپونه چې دي دا کوم چې دوی په نښه کړي دي د پاکستان اسوسییټډ چې کوم اکاونټونه دي او خبري ادارې یا سورسز نه کنفرم کړي دي نو دا د ټي ټي پي دي. او بیا د افغانستان نه خبردار چې ملکی خلک یا د ملکی یا د سیویلین نه علاوه هغې ویلي چې د وزیرستان نه کډن شوي مهاجر دا په نښه شوي دي. اوس خبردار چې د فیک نیوز ظاهره ده چې دواړه اړخته دا خبرونه داسې کله داسې یو واقعات وشي نو د فیک نیوز جعلي خبرونه دواړه اړخته د حق او د بریت دعوې دواړه اړخته د مظلومیت دعوې دا کیږي فطري. ځینې عکسونه دي هغه هم شیر کیږي خو لا ویریفای نه دي چې دا د جګړې یا د دغه بمبارۍ د سین نه دي که نه ځکه بیا د هغه عکسونو اګینسټ ځینې نور عکسونه شیر کیږي چې دا فیک دي یا زاړه دي یا زلزله زدګان دي. نو فی الحال دغه عکسونو باندې زه ځکه نه کوم چې مناسب نه ده اگر چې د ملکی خلکو نقصان ډیر نامناسب عمل دی خو دا ده چې فی الحال دا کنفرم نه وي. نو په ابتدا کې خلک د جذباتیت نه د پیدې لپاره د خلکو یا د وایرل کېدو لپاره یا د یو بل اګینسټ د سکور سیټل کولو لپاره یا د ځان مظلوم ثابتولو لپاره عکسونه د نورو موقعو هم شریکوي. زه اوس دا نشم ویلی چې دا سم دي یا ناسم دي خو دواړه اړخ ته یو عکسونه د ماشومانو شریکېږي او بیا د پاکستان سره تړلي کوم اکاونټونه چې دي د پروپاګنډا دي یا کراس چک کولو دي یا فیکټ چک ځان ته وایي یا فیکټ چکرز وایي نو هغوی وایي چې دا زاړه دي او د بل وخت دي. نو کنځلې براریاس یو بل ته بیخي مه کوئ او خبره دا ده چې جنګ د چا هم په ښېګړه نه دی جنګ د چا په خیر نه دی د دې هیڅ قسم څه ګټه نشته. ما صرف یوه سیاسي نکته دا ویله چې آسې آنلاین مې کتل لوستل مې نو د افغانستان د خلکو به پریشر چې کوم دی په حکومت باندې راځي چې کاروایي وکړي یعنې جواب ورکړي. اوس جواب ورکولو د هغې څومره صلاحیت دی دا خو هغې ته پته یعنې باقاعده کلیمډ جواب یعنې داسې نه چې یو در پرده کاروایان یا یو څه بل څه یا عامو خلکو ته یا په پټه باندې ټارګېټس په نښه کول. نو دا چې کوم دی څومره اوس هغوی کولی شي خلک هم دا غواړي چې یاره د دغه ځای نه داسې جواب راشي د هغه خلک دا غواړي. اوس که هغې جواب کوي واقعي نو بیا دا نوره هم سنګین کېږي یعنې دا به دوه اړخیزه بیا برای راست کنونشنل جګړه به کوي یعنې مخامخ فرنټ باندې به یو بل ورځي. نو بیا به زمونږ او ستاسو دپاره زمونږ ډېر یو یعنې خاص کر د پښتنو دپاره او زمونږ د سیمې دپاره به پکې د خلکو ژوند د خلکو معیشت د خلکو تګ راتګ د هیوادونو ترمنځ او د ملکونو ترمنځ چې کله جنګونه کیږي او دغسې کاروایانې کیږي د بل اړخ نه بیا هم د کاروایي غوښتنه کیږي نو د دې لوی دیرپا سرعت وي یا د اوږد وخت لپاره په عامو خلکو باندې ډېر منفي اغېز وي. پوځونه او بمونه هغه خو به خلک د ټیکس پییر مني نه ځي ون وی ادر وی خو د عامو خلکو ترمنځ چې کوم تعلق دی هغه بربادېږي نفرتونه هم سیوا کېږي. بله دا چې معیشت او سوشل فیبریک چې کوم دی نو هغه د جنګونو سره بربادېږي. خو دا درېیم یا څلورم یا پنځم ځل دی چې پاکستان برای راست دننه ایر سټرایکس کوي او اهداف په نښه کوي. ظاهره ده دعوې وي یو طرف ته او بل طرف ته د دعوو ردونه وي د هغې اګینسټ خپل مظلومیت خلک ثابتوي. په دې کې راتلونکې بنیادي خبره دا ده چې راتلونکې د دې سیمې دا قسم جګړې دا قسم شرونه فسادونه دا په منځ کې راتلل دا د عامو خلکو ژوند ته چې د هغې د سیاست سره او د هغې د دې لویو خبرو سره هیڅ تعلق نه وي. د هغې ژوند د خپل کار روزګار 200-300 روپو روزانه دیاړۍ نه تاویږي مزدورۍ نه تاویږي د خپل علاج نه د خپل سفر نه د خپل کاروبار سره یې کار وي نه په ملکونو قبضه کولو کې غرض وي نه په نظامونو بدلولو کې غرض وي نه په جغرافیو سیاسي بدلونونو هیوادونو ماتولو کې غرض وي نه په زبرځواکونو ماتولو کې غرض وي. نو دا د هغه خلکو دپاره ډېر ستونزمن کار دی او حبیب الرحمن محبت وایي چې زمونږ فوج شته ښه
نو بهرحال اوس دا خو به تاسو څنګه وایئ زه خو به لارجر خبره درته وکړم په لارجر انټرسټ اف د پیپل یا د خلکو په غټ انټرسټ کې ایجاز ساتي چې د خلکو له په عوامي سطح باندې اشتعال انګیزي چې کوم ده نو دا د خلکو په خیر نه ده باقي غټ قوتونه دي او یا غټ خلک دی غټې ادارې دي څنګه فوجونه دي یا تنظیمونه دي ډلې دي ټپلې دي نو د هغې خو بیا هم څه سرپناه ځان ته دونه پیسې ټکې پیدا کړي چې بس محفوظ شي خو عام خلک چې هغه ګډن شي عام خلک چې هغه بې کوره شي عام خلک چې هغې ته په تګ راتګ کې په کاروبار کې مشکل پیدا شي په ټولنه کې ټولنه تقسیم شي نو د هغه خلکو دپاره کم از کم دا نه دي پکار چې زیات اشتعال دې معاملو له ورکړي او ما ته داسې ښه مستقبل نه ښکاري که د هغه طرف نه ریټیلیشن نازل نو شاید دا پرولانګ شي پرولانګ مطلب دا چې اوږده شي دا کیسه چې څومره اوږدېږي نو په تېر 40-50 کاله کې څه ګټه نه ده کړې زما نه دی خیال چې په راتلونکي وخت کې څوک یا ریاستونه هېوادونه یا قامونه څه ګټه پورته کړي خو خبره دا ده چې دا مې یو تاثر دی د په رسنیو د کمنټونو یا په دا سوشل میډیا باندې چې کوم مین سټریم میډیا دي په هغې پوسټونه کوي خبرونه نشر کوي نو لاندې پرې خلک رد عمل ورکوي په رد عمل کې مې د دواړو اړخو د خواخوږو کمنټونه ولوسته ظاهره خبره ده د پاکستان خواخوږي وایي چې موږ ټیک ټاک اهداف چې کوم دي نو په نښه کړي دي یا انټي سټیټ ایلیمنټس دا د هغې دعوه ده او افغان خواخوږي وایي د افغانستان د اړخ چې افغان حکومت باید ځواب ورکړي او پټ ځواب نه بلکې پټ نه بلکې ښکاره ځواب دې ورکړي څنګه چې ښکاره کاروایي شوې ده نو افغان ایرفورس او افغان ایر ډیفنس سیسټم که ریټیلیټ کوي څنګه به ریټیلیټ کوي دا خو به راتلونکي وخت کې پته لګي البته شر فساد زما او ستا په خیر کې نه دی او دا په دې منطقه کې چې برای راست کله جګړه راځي نو حساسو خلکو ته دې احساس کېږي چې دا څومره لوی انساني بحران رامنځته کولی شي دا سلسله په دې وطن کې په پښتونخوا کې د 2009-11 نه وروسته او په افغانستان کې د 79 نه وروسته را روانه ده او راځم ستاسو کمنټونو ته په دې منفي موضوعاتو نه غږېږم زموږ او ستاسو بنیادي خواهش حشمت خان دا دی چې امن دې وي په هر صورت وي د خبرو اترو د لارې دې د مسلو حل راویستل شي هغه خلک چې هغه نه قدرتونه رانړول غواړي هغه خلک چې هغه په خپله مزدورۍ کې انټرسټډ دی هغه نه جغرافیو په بدلولو کې دی هغه نه ریاستونو د نظامونو په بدلولو کې نه دی هغه خلک چې هغه د تنظیمونو د هیوادونو سره وابستګي ډېره څه جذباتي نه ده بس هغې خپل روزګار دی خپل مور و پلار دی خپل بچي دي خپل سبق دی خپل روزګار دی خپله دوکانداري ده نو د هغو خلکو دپاره موږ د هغه خلکو نه یو تر څو چې موږ د هغه خلکو نه یو زموږ دپاره دا عمل چې دی نو دا یو خطرناک غوندې عمل دی او دا یو ډېر بد راتلونکی یعنې منظر کې راځي خو لکه پیش منظر داسې ښکاري د دې ټول پس منظر چې موږ کوم پیش منظر راویستی شو نو هغه خطرناک ښکاري ولې چې تاسو ته ما وویل چې پاکستان دا څلورم ځل دی چې سټرایکس کوي او خپلې دعوې دي خپل کلیمز یې دي چې ولې موږ داسې کوو او افغان حکومت باندې یا حاکمه ډله باندې دباو دی چې واپس جواب ورکوي نو ظاهره ده چې دې ټول نه به جوړېږي څه البته ولې ناوخته راځم نو کمنټونو ته شکیل خان راځم الله تعالی دې خیر وکړي موږ همدغه غوښتنه کوو چې یاره دواړه لورې دواړه اړخه دې معاملات د خبرو اترې د لارې حل کړي نه چې د شر جنګ فساد نه په دې کې د عامو خلکو خو پکې ګټه د سره نشته خو لکه سراسری تاوان دی د ابتدا نه تاوان دی د اخره پورې نو د دې انتقامونو بیا انتقام تر انتقام او دغسې په هغې کې د عامو خلکو متاثره کېدل یا د ماشومانو یا د زنانو یا ملکي وګړي یعنې سیویلینز ایون میلیټنټ هم د هغوی ژوند هم نه دي ضایع کېدل پکار خو بیا هغه خلک چې باقاعده ښکېل نه دی په څه معاملاتو کې یعنې هغوی د خپل ژوند د رزق دپاره د سروایول د مستۍ سره مخامخ دي د علاج سهولتونه غواړي تعلیم غواړي نو هغوی چې کوم دی هغوی خو دې کم از کم نه متاثره کېږي خو بدبختانه کله چې داسې حالات جوړېږي او زما سره یو انتهایي زیات تشویش وي د دې خبرې چې کله دلته په منطقه کې لکه حالات چې په یوکراین کې هم خرابېږي نو موږ متاثره کېږو خو بیا په سیمه کې چې بیخي لکه ما چې ماښام ماسخوتن په اوه بجې دا سیز شوی دی په 9 بجې غالبا ما کتلی
یو مختصر غوندې ویډیو مې لوډ کوله، نو هغه دوران کې ما غراری اورېده د جهازونو تګ راتګ او دغه چکر روان و. نو تاسو اندازه لګوئ چې دا څومره په عام ژوند باندې کوم خلک چې دلته نږدې پراته دی د دیر کې، په سوات کې، باجوړ کې، نو هغوی ته اندازه کېږي چې دا جهازونه، دا یې الوتکې، دا هلیکاپټرې، دا بمبارونه یا د غرارې، زموږ سره ډېر ماضي کې خراب تجربات تړلي دي، کډن کېدلو د خلکو، بې کوره کېدلو د خلکو، په کیمپونو کې د خلکو ژوند لیدلی دی، د بد حالت سره مخامخ. او بیا دا ظاهر خبره ده چې دا جهازونه او ټینکونو دا غرارې هم بې پیسو نه وي، بلکې دا زما او ستا ټیکس پییر مني ده. جنګي ډلو ته، جنګي هیوادونو ته، جنګي ادارو ته خو چې دښمن وي نو وسایل ورته راځي. مطلب دا چې خلکو ته یو جسټیفیکیشن ورکوي چې زه تاله جګړه کوم، زه تاله ننګ کوم، زه تاله غیرت کوم. نو د هغوی سره بیا د هغوی له نور هم جسټیفیکیشن په لاس ورځي او د ټیکس پییر مني، یعنې زموږ نه چې په لږه ډېره دیاړۍ مزدورۍ کې سرکار، هر طرف ته سرکار د پولي هغه غاړه او دې غاړه، نو سرکار هغه مالیه چې کومه اخلي نو هغه کې موږ ته دا وایي چې بس تاسو بېغمه شئ، موږ ستاسو له غیرتونه ساتو، موږ تاسو له ننګونه کوو، موږ تاسو له وطنونه پته کوو، موږ تاسو له قامونه پته کوو، موږ تاسو له په تنظیمونو قابو راولو، موږ تاسو له ادارې پته کوو، ادارې ورانه جوړوي. ظاهره ده چې جنګ جوړېږي نو یو طرف ته خو به برای راست متاثره کېږو، خو بل طرف ته دا هم فکر پکار دی چې هسې هم دا جهازونه الوځي را الوځي. نو د دې مطلب دا چې دا زما او ستا په وینو زور باندې الوځي. صفا خبره ده ټیکس پییر مني د پکار دی چې دا په ایجوکیشن باندې ولګي، هیلث باندې ولګي، او دا هله کېدای شي چې موږ دښمنان ونه لرو. دښمنانو په ځای باندې هیوادونه او قومونو سره د خلکو اړیکې وي، او هغه په تجارتي بنیادونو وي، هغه په دوستانه بنیادونو وي، هغه سفارتي وي، هغه معاشي وي، هغه ټریډ وایز وي، چې یعنې راکړه ورکړه وي او تعامل وي، یا انټریکشنز وي او ریلیشنشپ مینینګفول وي او پروډکټیو وي د خلکو دپاره. زما او ستا په ګټه باندې هغه راځي. که په پولو په دې سرحدي سیمو کې ازاد تګ راتګ وي د خلکو، د څیزونو ورکړه راکړه وي، پروډکشن کې وي، دلته ایجاد صافي موجود دی، د جیم سټونز د ډیولپمنټ او د هغې د ماینینګ څونه ښې موقع دي، بیا د هغې د ایکسپلوریشن او د هغې د بهر ته د ایکسپورټ کولو څونه ښې موقع دي، د هغې په بدل کې څومره ریونیو راتلی شي، څومره خلک ماهرین یا ورکرز هغې سره به روزګار کېدی شي. نو دلته د رزق د پیدا کولو دغه پیسې چې هغه په وسلو، په ټینکونو، په جهازونو باندې، په الوتکو باندې لګي، باید هغه زما او ستا او د راتلونکي نسلونو په فلاح بهبود باندې ولګي، د خلکو په ژوند باندې ولګي، په سکولونو، کالجونو، پوهنتونونو باندې ولګي، په روغتونونو باندې ولګي، درمل، دوایان چې کوم دي هغه خلکو ته میلاو شي. بلا ډېر مریضان دي، 33% پاکستانیان د شوګر ښکار دي. دا جهازونه چې الوځي نو په دې یو الوتکه باندې چې بمبارونه کوي 40 ګنټو کې، ګنټه 2 ګنټې هم الوځي او 10 الوتکې، نو په دې کې یو نیشن وایډ کمپین کېدی شي د شوګر یا ډایبټیز د قابو دپاره، یا د هایجین حوالې سره لوی کمپین کېدی شي او افیکټیو غوندې، یعنې چې اثر یې هم وي، مینینګفول غوندې وي. خو دا ده چې لاله لوبه پښتنو ته جوړه ده، دره د خیر کې کلي هم ګرځي. نو دا خبره ده چې مسله هم دغه ده چې سړی بیا په دې ډېر زیات خفه شي. مونږ خو زیات برای راست ځکه متاثره کېږو چې هغه ډزې، ټوپکې، هغه په 2008 9 10 کې چې وې، بیا یره اوس هم وي، او یو قسم هغه ستا مومنټ متاثره وي، ستا تګ راتګ متاثره وي، انسانان، دا ټرانسپورټیشن د انسانانو. نو پکار ده چې ژوند وشي، روزګار وشي، خلک ډېر دی، مسلې ډېرې دي، وسایل ښه استعمال وشي، د شپې دې خلک ګرځي، روزګارونه دې کوي، کاروبارونه دې کوي، چوکیداریانې دې کوي، مزدوریانې دې کوي. عرب هیوادونو کې تاسو پورې خلکو ته، خپلو خلکو ته خو ژوند جنت کړی دی، خو د نورو خلکو ته پکې د کار موقع دي. هېڅ قسم بس یې دا چې تیل دي، د تیلو نه علاوه نه ماحول شته، نه موسم شته، نه زرخیزي شته، نه زراعت شته، نه د ماینینګ، د پټرول نه علاوه د ماین یا داسې یعنې داسې ریسورسز نشته چې هغه خو بس هغوی په هغه چیز کې ځان له ژوند خو جوړ کړی نه دی، ځان له ژوند جنت کړی دی. شاه صاحب حسن ډېره مننه شریکولو. خو لکه نور دنیا نه، بلکې د فلپاین او د هند او د بنګلادیش، پاکستان، افغانستان خلکو له، مزدور کارو له پکې رزق خدای پاک هلته پراخه کړی دی.
مطلب دا چې خپل هېوادونه جوړ شي او زموږ د پښتنو سیمه ډېره بدبخته ده. موږ درخواست کوو یاره هر فریق ته، که په دې کې هېوادونه دي 2 یا 3، که په دې کې ډلې دي 10 او 20 او 50، که په دې کې عام خلک دی، که په دې کې سیاستدانان دي، سیاستمدار دي، که په هغې کې ادارې دي، موږ ټولو ته دست په دسته دا درخواست کوو، عرض کوو چې یاره په موږ هم رحم وکړئ او ځان باندې هم رحم وکړئ او لکه د دې شر فساد نه شاید تاسو یو څوک کورونه خپل آباد کړئ، مګر د ډېرو کورونه وران کړي او دا ښه عمل نه دی، دا زموږ په ګټه نه دی. او موږ عوام یو، موږ یعنې دلته په ریاستونو کې چې کوم خلک اوسېږي نو په کار ده چې لیټر اینډ سپیرټ هغه خلک د ریاستونو مالکان دي، موږ مالکان یو لکه عیني او کاغذي حساب سره. په کار ده چې موږ د اصلي مالکان وګڼلی شو او زموږ فلاح او بهبود چې کوم دی هغه دی غټان خپل فلاح او بهبود وګټي، نه چې هغه خپل فلاح او بهبود زموږ د فلاح او بهبود په بدل باندې یقیني کړي، بلکې زموږ د ټولو شریک ژوند دې ښه شي، پوره امن دې شي، د روزګار موقع دې راشي. او په جنګونو کې وطنونه جوړېدی خو دا پښتونخوا به اوس بیخي داسې جوړه وه چې عرب به راتله او موږ به یې کپیلان وو، خو معنا دا چې نه جوړېږي داسې شی. که په جنګونو وطنونه جوړېدی نو د پښتنو په سیمه کې به اوس انګریزان مزدورۍ له راتله او موږ به کپیلان وو یا موږ به سپانسر لیټرې به مو له ورکولې یا به یعنې څنګه چې موږ هلته کوشش خلک کوي یورپ ته لاړ شي، که دلته به خلک په غلا راتلې په پولو به راوښتې انګریزان او پرتګالیان او فرینچ او امریکن او کنیډن به راتلې او به یې موږ ویلې چې یاره نن دومره په ګوادر کې راوتښتېدل په ځنګلو کې پاکستان ته راننوتل شي او موږ یې ودرو نه ودرېږي خلک او مغربیان را روان دي. خبره دا ده افغانستان ته به راتلې په هرات کې به دوی ورته ولاړ دی افغانان چې به مه راځئ او بس دی او نه موږ ته سوشل فیبریک خرابېږي یا سټراټاس خرابېږي وغیره وغیره. څنګه چې مغرب و چې امیګرنټ نه مسلې جوړېږي دا دي دا دي دا دي هغه دي. نو دا په دې وطن کې هم کېدی شو خو د بده مرغه موږ په دې باندې کله هم باور نه دی کړی چې که دا شیونه په جنګ کېدی شوې نو شاید 20-30 کاله مخکې شوي دي ځکه چې ښه کامیاب جنګونه مو کړي دي او ګټلي مو هم دي په اصطلاح یعنې نسلي خلکو په وینا ګټلي هم دي. نو دا هدیرې دي، هدیرې غټېږي او موږ بس دې ته خو ژوندی انسان لږ غټه کمره غواړي، غټ کور غواړي که نه مړ انسان خو بس یو زیات نه زیات چې نصیب شي هغه هم چې خدای د چا نصیب کړي نو یو ګز 2 قبر غواړي. نو شاید موږ دا زده کړې موږ دې ته ګټه وایو که ژوندي انسانان په ښه ویلاس کې اوسېدل غواړي کم از کم یوه کمره کې چې 2-3 کټونه راځي. یاره خبره دا نور ظاهر وایي چې پښتنو له څه کول پکار دي، پښتانه په خپله هم په دې شي کې جذباتي طور انوال دي یعنې نور یې استعمالوي او ښه برابر په داسې موضوع کې یعنې خصوصا چې دا نن کوم حالت دی نو په دې کې داسې جذباتیان خلک دی چې هغه د خلکو د جذباتو د کیش کولو لپاره مثلا که ما او شاه بسن اوس راغلي وی او د پاکستان په نمایندګۍ مو دا ځینې خلک چې بیخي خولې اړېږي او جذباتیت هم خپرولی نو شاید موږ ته ډېر زیات ښه ریسپانس راتلی او یا هم د افغانانو په ننګه باندې ودرېدی نو شاید موږ ته ډېر زیاتو خلکو ووایه جار مشه قربان مشه او شاید پیسې مو هم ګټلی په ټیک ټاک به راتلې خلکو به راته ګیفټینګ هم کولی څه جذبات به هم د خلکو اطمینان به هم ورکولی. موږ دا هم نه وویل چې تېر په هیر راتلونکي چې بې شماره ګڼې په دې کې د ګناهګار دي په 40-50 کاله کې هغه دې معاف کړل شي یا د هغه هیر کړل شي د هغې نه دې زده کړه وکړل شي مګر دا ضروري دی چې لکه جنګونو او نفرتونو څه جوړ کړي نه دي. اوس که په دې موقع باندې زه یو اړخ ته شمه او آل اوټ بیشن شروع کړم او لکه جذباتي غوندې په دې معامله کې ځان انوالv کړم او ووایم چې بس پاکستان دا او افغانستان یا وټ ایور یو هر سایډ اخلم نو لکه زه به نفرتونه ډېر خواره کړم د هغې په بدل کې ما ته ویورشپ هم راشي ملګری وایي چې په کار سړی دی په کار خبره کوي مطلب دا دی چې عام خلکو هم دا رویه په کار ده چې یاره بس کوي یار سوال درته کوو او که موږ خشاک نه جوړېږو نو شاید بیا موږ خشاک څوک جوړ نه کړي او موږ به خشاک کله نه جوړېږو چې موږ په داسې موقعو باندې د صبر د زغم او د تېرو تجرباتو تلخ تجربې رایادې نه کړو. بس زما خو خپل دغه خیال دی زموږ خو دغه عاجزه غوندې مداخلې چا کړي دي چاکري چا کړې ده تباهي چا کړې ده محبت صاحب وایي مسله دا ده چې بیا به هغه زړې خبرې تکرارېږي هر چا چې کړي دي خو استعمال شوي زه او ته یو زموږ د سر
ښارونه زموږ د سر وطنونه چې وران کړي دي که نه چا په هر چا چې وران کړي دي خو زموږ په خلکو وران کړي دي او زموږ کور ته اور زموږ د ورور په لاس لګېدلی دی هر چا چې ورته تیلې ماچس او پټرول برابر کړي دي هغه خو ځان له حساب دی او پرایم سسپیکټ نه بلکې پرایم ذموار دی زموږ د بدمرغو زموږ د خرابې ورځې مګر دا خپل ورور چې اور لګوي زه ته چې اور لګوم کم از کم ما ته خو بس ځان ته دا ور یادولی شي یاره بس خبرداره چې په پاکستان کې افغان مهاجر په نوم باندې یادېږي او ربړول کېږي او نن هغوی هم وایي چې یاره په وزیرستاني مهاجرو باندې ګزار شوی دی بمبار شوی دی نو اندازه لګوئ یعنې دوه هېوادونه یو بل ته مهاجر لري او دواړه په هغې باندې سیاستونه کوي او دواړه دغه یو بل ته د مهاجرو پیغور ورکوي او دواړه طرف ته دغه مهاجر یا کډن خلک چې دی ون وی ادر وی ویکټمایز کېږي یا ټارګټ کېږي نو تاسو پوهېږئ چې دا سیز څومره خطرناک دی څومره په دې ژوند باندې اثرانداز کېږي او یقین وکړئ چې موږ ور هېڅوک پرېښودو ته تیار نه دي که په دې سیمه کې جګړه جوړېږي که نه نو بس دا ښکته بره به ځو خو لکه نور هېوادونه موږ ته جوړ نه دي ایران تاسو پوهېږئ هند تاسو پوهېږئ چې پاکستان نه ورته پښتانه تللی شي که نه چې نه شي تللی ایران ته تللی شي که نه شي تللی بل اړخ ته خو خیر سمندر دی نو بس هغې ته دنګلو هم که کوسټ ګارډ ولاړ وي په ژوند هم تنګۍ بېرته رازغلی مطلب دا چې چین خو سوال نه پیدا کېږي بهي او خو ځان له ځناور دي په هر څیز باندې په خپله ورځي او چې موږ نور ملکونه قبضه کړو کارونه دلته واړه واړه ښارونه هم په خپله کوي د ټرالۍ او ټاټکي کار هم دلته پاکستان کې او افغانستان کې په خپله کوي نو هلته خو سوال نه پیدا کېږي هغو خو به داسې ډنډې راته ونیسي ما بله څه ویل خو ډنډه مې بل استعمال مې ډنډې خو خوله مې خدای پاک برابر کړه داسې ډنډه به راته ونیسي داسې هم برابر کړي نو که دا درې اړخونه دي که نه تښتو نو په کوم طرف تښتو لہذا دې خپل به ځان باندې لږ رحم کوو چې یاره دې نفرتونه له هوا ور نه کړو او راتلونکي باندې خبرې دغه ابتدایي د سر خبرې چې مې وکړې یعنې دا اطلاعات مې راواخیستې چې شپېته مړه دي او په دې کې دا زیات د ټي ټي پي کسان دي د پاکستان د افغانستان د طرف نه دا دعوې دي چې عکسونه دي ماشومان دي زنانه دي یا عام خلک اوسېدل او کډوالو مهاجرو وغیره وغیره دا دعوې دي اوس دواړو طرف نه زه او ته قضاوت باندې کولی شو چې درېیمګړي ته دواړه فریقه کېناستې او څه انټرنیشنل کمیشن وې پکې یا څه امنیسټي والا پکې راتلې یا څه هیومن رایټس والا راتلې ها البته راتلونکي 78 خو 2 غنټو کې به شاید ډېر زیات تصویر صفا شي نو شاید بیا قضاوت سړی کولی شي ماشومان مړه دي او یا د دوی دا وسمه ده د هغې هغه ناسمه ده د هغې هغه سمه ده دا ناسمه ده یو عام کس خو د دواړو اړخ نه د اطلاعاتو یو بمبارمنټ دی واجد علي صاحب راغی ډېرې خوندورې